السلام علیکم، زم صاحب زاده او تاسو کته صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل. ډیر مرګري دا پوښتنه کوي چې ته په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، په انسټاګرام باندې، په هر څه باندې ویډیوګانې جوړي، خو په ایمو باندې تر اوسه پورې تا ویډیو جوړه نه کړه. نن درته په ایمو سپیشل ویډیو جوړم چې په ایمو کې ډیر څه چینج شوي دي. په ایمو کې ډیر زیاتې فیچر ایډ شوي دي. دغه فیچر کمی دي او څنګه کار کوي. د ویډیو شروع کېدو مخکې یو وړوکی شانتي ریکوست چې تاسو زموږ چینل باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خو ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. د سایت ته تاسو ګورئ. اوس زه خپل ایمو اوپن کوم. خپل ایمو به زه اوپن کوم. ایمو چې کله ما اوپن کړه نو داسې انټرفیس په موږ سره اوپن شي. نو بر سر کې تاسو ښکاري خپل پروفایل باندې به زه کلیک کوم. پروفایل باندې چې ما کلیک کړ سیټینګ ته به زه لاړ شم. سیټینګ باندې چې ما کلیک کړ نو پرایویسي باندې به زه کلیک کوم. پرایویسي باندې چې ما کلیک کړو دا څه وګورئ لاست سین دا مخکې په ایمو کې نو، واتساپ کې دا ایډ شو، په ایمو کې نو، اوس په ایمو کې دا ایډ شوی دی. نو د لاست سین باندې چې تاسو کله آن کړئ دا تاسو دې کې ایوری ون باندې پرېږدئ، مای کانټیکټ باندې پرېږدئ، نو باډي باندې پرېږدئ. نو دا به کسانو تاسو آنلاین نه ښیي چې آیا دا څه ټایم آنلاین شوي دي او څه ټایم آفلاین شوي دي. نو دا اولنی فیچر. سیکنډ کوم فیچر چې دی تاسو چې چاته میسج وکړئ او هغې سره چې دوه نشانونه غوندې راشي، مخکې کس چې میسج وګوري نو هغه ته هغه دوه ټک چې دی هغه شین شي، تاسو ته پته ولګي چې دا میسج چې دی دا د وکاته نو دا دغه شانې تاسو دې کې آف کولی شئ. دریم چې کوم فیچر په دې کې ایډ شوی دی ډسپیرینګ میسج. دغه فیچر چې دی دا په واتساپ کې مخکې ایډ شوی دی، اوس په ایمو کې هم دا ایډ شوی دی. کله چې تاسو چاته میسج سینډ کړئ نو تاسو ووایئ چې دا دې په 100 ورځو کې ډیلیټ شي، آیا دا دې په 1 ورځ کې ډیلیټ شي، په هفتې کې دې ډیلیټ شي یا په 30 ورځو کې دې ډیلیټ شي. نو دې کې تاسو دا خپل په حساب باندې پرېښودی شئ. او څلورم چې کوم فیچر ایډ شوی دی هغه ډیر زیات د کمال دی. تاسو ته ښکاري بلاک سکرین شاټ فار کال. دا چې کله تاسو اوپن کړئ بیا چې تاسو چا سره په ویډیو کال باندې خبرې کوئ نو هغه تاسو سکرین نشي ریکارډ کولی، نه تنه سکرین شاټ وښکلی شي. او که بیا هم څه طریقې سره هغه کوشش کوي نو تاسو ته به ډایرکټ نوټیفیکیشن راځي چې دا کس تاسو کال ریکارډ کوي یا تاسو کال نه سکرین شاټ وښکلی شي. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو وه د ایمو باره کې. که چېرې دا ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوي ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.